مولانا عاصم منیر صاحب او شیخ الحدیث ډي جي آی اس پی آر صاحب دا خلک د مونږ ته د اسلام تر سر نه ولا تر اخره پورې دا خبره ثابت ده چې په اسلام کې په کوم ځای کې د یو مسلمان وینه د بل نه بهتره ګڼل شوې ده. پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم په حجۃ الوداع کې په خپل خوله باندې زمونږ پاک نبی ویلي دي، په خپل خوله باندې چې یو مسلمان د بل مسلمان نه غوره نه دی، عرب د غیر عربي نه غوره نه دی، سپین د تور نه غوره نه دی، تور د سپین نه غوره نه دی، یوازې په تقوا باندې. زما پاک نبی ویلي دي په اسلام کې چې یو مسلمان د بل مسلمان نه غوره نه دی، یوازې په تقوا باندې، یوازې په تقوا باندې. بیا دا تورې جړه راځي ډي جي آی اس پی آر صاحب چې د پاکستاني وینه د 1000 افغانانو نښه ده او دواړو طرف ته مسلمانان دي. نو بیا تاسو دعوه څنګه کوئ چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی، اسلام دپاره جوړ شوی دی؟ اسلام کې خو زما پاک نبی بل څه ویلي دي، په قرآن کې خو الله تعالی بل څه ویلي دي. په اسلام کې زمونږ پاک نبی په حجۃ الوداع کې ویلي دي چې یو مسلمان د بل مسلمان نه صرف په تقوا باندې غوره کیدی شي. او دغه راځي ډي جي آی اس پی آر صاحب خلکو ته وایي چې پاکستاني د 1000 افغانانو نه غوره دی. ولې؟ ځکه چې دا پاکستاني دی، نیشنلزم، لکه پاکستاني نیشنلزم راواغښتو. نو بیا ته دعوه څنګه کوې چې ته اسلامي هیواد دی؟ دا دعوه ته په کوم دلیل باندې که ته خو د پیغمبر په الټه روانې، لکه د محمد صلی الله علیه وسلم راوړی شوی اسلام هغه نه خو ته الټه روانې، نو اوس خو ته غیر اسلامي شوې، بلکې ته د غیر اسلامي نه، بلکې ته د کفر طرف ته لاړې. ځکه خدای دنیا ته یو قانون را لېږلی دی چې یو انسان په بل باندې غوره نه دی، یوازې په تقوا باندې. او ته رالې او وایې چې نه دا سړی پاکستاني دی او دا افغان دی او دا چې دی د دې 1000 نښه دی د یو پاکستاني وینه. نو ته خو غیر اسلامي روانې، ته خو د اسلام نه په الټه روانې. او بیا ته دا خبرې کې چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله، پاکستان کا مطلب لا اله الا الله نه، پاکستان کا مطلب نعوذ بالله. ځکه چې د ډي جي آی اس پی آر او د قام د وطن د مشران دا خو د پیغمبر د خبرو الټه روان دي. نو زه اوس څه وکړم؟ لکه زه پاکستاني یم، ما سره شین پاسپورټ دی، زه چې کله دا کلمه ویم لا اله الا الله محمد رسول الله، نو زه به خبره د پیغمبر نه لم، قرآن نه بلم، حدیث نه بلم، که نه زه به شیخ الحدیث ډي جي آی اس پی آر صاحب نه لم. د دې خبرې مطلب دا دی دا وی بلاک شوې. کم دی جانان بلاک خو دې نه کړم، ته خو لا کمنټونو کې ناست دی، صحیح ده؟ نو زه اوس په دې لایف کې بهترین مثال در کوم. په دې لایف کې زه بهترین مثال دا در کوم چې ما خبره د اسلام وکړه، ما خبره د حجۃ الوداع وکړه، د پیغمبر را کولی خبره، د پیغمبر شوی خبره را وامې غشته. تاسو ته مې په لایف کې وویله چې زما پیغمبر دا خبره کړې ده. په هغې باندې د کوزه پښتونخوا کې بعضې خلک د اسلام نه، د پیغمبر نه، د فوج د مشر خبره غوره ګڼي. نو خفه شول په دې باندې. لکه تاسو ته د دې نه څه ظاهریږي چې دې خلکو ته اسلام زیات مهم دی که دې خلکو د اسلام نه زیات خپل د پنجابي مشران مهم دی؟ نو خفه شول په دې باندې. ځکه زه به څه ته ګورم؟ زه به دې ته نه ګورم چې زه د کم ریاست یم، زه به دې ته ګورم چې زه کم ریاست ما ته کم قسمه پیغام راکوي. او بیا زما پیغمبر ما ته څه ویلي دي؟ زما پیغمبر ما ته وایي چې مسلمانان کې یو بل د پاسه نشته، تور په سپین شرف نه لري، سپین په تور شرف نه لري، یوازې په تقوا باندې. او دا پنجابي تور ما ته راځي ما ته وایي چې نه پاکستاني یو په 1000 افغانانو باندې ښه دی. نو پاکستان هم مسلمانان دي، د افغانستان هم مسلمانان دي،
زما پیغمبر فیصله وکړه چې تقوا باندې به فیصله کیږي او تور پنجابي ما ته وی چې نه تقوا مقول لري کې زه به فیصله کوم چې دا مسلمان دا غیبل مسلمان نه په زر چند خده صحیح ده. نو اوس خفه شئ تاسو په دې باندې دا کم چې لاندې خفه دي کمنټونو کې چې تا غدار دی بالکل په خفه شئ ځکه خفه کېږي به تاسو ځکه چې د پاک نبی په حدیث هم دی چې په اخیری وختونو کې حق خبره کول زما سنتونه جمع دي کول دا په لاس کې سکاره نیول دی نو دا د کمزوري ایمان ولا کار دیم نه په دې لایف کې کېناستله ځکه کم د حق خبره چې دا هغه ډېره سخته وي ډېره سخته وي صحیح ده. اوس راځو دا خبره مې دا موضوع مې تاسو ته وړاندې کړه ځکه په میډیا باندې ما وکتو د دې خبرې جواب چا ورنکو چې هغه وایي د یو پاکستاني وینه په زر افغانانو باندې ښه ده نو دا خو ته د اسلام په مخالف روانې بیا ته دعوه څنګه کې چې پاکستان کا مطلب لا اله الا الله اوکے